سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسیس باندې موږ او تاسې کورس پیل کړی او ویډیوګانې مو شروع کړي وي په هغې کې 14 درسونه موږ ریکارډ کړي وو چې په هغې کې په پرایس اکشن SMC ځینې نورو مهمو موضوعاتو باندې موږ او تاسې خبرې کړې وي راځو نن موږ او تاسې په فیب ریټریسمنټ او همدارنګه ورسره په ایفویجي بلاکونو په دې شیانو باندې خبرې کوو او دا به زموږ ستاسې د SMC یا د ټیکنیکل انالیسیس دپاره وروستی ویډیو وي او له دې وروسته به موږ او تاسې ICT راپیل کړو له خیره یعنې د SMC اړوند به انشاءالله دا زموږ ستاسې وروستی ویډیو وي له دې بعد به موږ او تاسې ICT ته داخلیږو په ICT کې به موږ او تاسې په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې خبرې کړو نو دغه ویډیو موږ ستاسې د ټیکنیکل انالیسیس بیا د SMC د درسونو 14مه ویډیو د 14 درسونو موږ تاسې ریکارډ کړي وو نننی موږ سره 14م درس دی په دې کې به موږ تاسې په فیب ریټریسمنټ ورسره به یو څه خبرې په ایفویجي بلاکونو او د مارکیټ په چارت جوړونه باندې به یو څه خبرې موږ تاسې وکړو انشاءالله له دې وروسته به ډایرکټ ICT ته لاړ شو په ICT کې به موږ تاسې ډیر مهم موضوعات انشاءالله تدریس کوو دا ډول موضوعات دي چې انشاءالله تاسې به په ټریډینګ کې له ډیرو نوو موضوعاتو څخه خبر شئ او ډیر نوي شیان به تاسې له موږ سره زده کوئ نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ زموږ چینل معراج خان ټیکنیکل در سره سبسکرایب کړئ زما دوهم یوټیوب چینل معراج خان سکل هم در سره سبسکرایب کړئ تاسې زما د همدې دواړو چینلو کې کولی شئ چې د ټریډینګ د کریپټو فورکس او همدارنګه د انلاین نور انکم یا د انلاین سکلز اړونده ویډیوګانې تاسې په همدې دواړو چینلو کې ترلاسه کړئ خرازو ویډیو شروع کوو په دې هیله چې ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کمنټ در سره لازمي وکړئ ویډیو لایک کوئ تر څو نور ملګرو ته هم دغه ویډیو ورسیږي را به شو د دې لپاره به زه خپله ټریډینګ ویو را خلاصه کړم چې کله مې ټریډینګ ویو را خلاصه کړه زه به راشم ټریډینګ ویو ته په ټریډینګ ویو کې به نن موږ تاسې په مهمو موضوعاتو او همدارنګه ورسره به په فیب ریټریسمنټ باندې به خبرې کوو بعد له هغې انشاءالله ICT ته ځو ICT به انشاءالله په ډېر دقت سره د هر یو درس ویو او بل هغه تاسې به په دقت سره انشاءالله ګورئ صحیح ده خو اوس به راشو موږ تاسې زه به راشم تر ټولو لومړی به د ګولډ چارټ را خلاص کړم ښه اکثره ملګري وایي د ټریډینګ ویو اړوند یو څه خبرې وکړه ګورئ لکه څه ډول چې ټریډینګ ویو زه استفاده کوم په همغه شکل یې تاسې استفاده کولی شئ انشاءالله دې کې به نور کوم خاص داسې سخت څه نه وي په ټریډینګ ویو کې صحیح ده را به شو د ګولډ چارټ پر خلاص کو په دې ګولډ باندې به کلیک واخلو دلته په سی باندې کلیک واخلو دا به موږ تاسې وګورو زه به د ګولډ چارټ را خلاص کړم ښه دلته به زه د واچ لیست لرې کړم ښه موږ تاسې سره د ګولډ چارټ دی ګولډ چارټ موږ تاسې سره په دغه شکل دی په ګولډ کې تر ټولو بهترینه ټایم فریم چې دی زما دپاره هغه 15 منټ دی یعنې بعضې خلک 15 منټ هم بهترین دی بیسټ دی بعضې خلک 1 منټ خو کوشش کوئ چې څومره ستاسې غټ ټایم فریم وي په هماغه اندازه به ستاسې ټریډ چې دی هغې اکیورسي چې زیاته اوسي صحیح ده یعنې ټایم فریم چې څومره تاسې غټولی شئ په هماغه اندازه ښه نتیجه ورکوي که تاسې 1 هاور ته لاړ شئ خو 15 منټ ته راځو ښه راځو موږ تاسې اوس په ننني درس یا په نوي ویډیو کې لومړی په فیب ریټریسمنټ باندې خبره کوو بعد له هغې به ځینې نور موضوعات ورسره یوځای کوو او د SMC درسونه په همدې ځای انشاءالله پای ته دا که څه هم د SMC اړوند نه دی خو بیا هم موږ تاسې دا زده کوو تر څو په راتلونکي کې په ICT کې موږ تاسې ته کوم مشکل نه وي ځکه په فیب ریټریسمنټ ته موږ تاسې په ICT کې ډېر زیات کار اخلو یعنې په ډېرو ځایونو کې هغه استفاده کوو چې تیاره دغه موضوع باندې تاسې پوه یاستئ او په راتلونکي کې بیا تاسې ته کوم مشکل جوړ نه شي صحیح ده زه به راشم تر ټولو لومړی به موږ تاسې د فیب په ریټریسمنټ باندې خبرې وکړو ګورئ اوس دغه یو حرکت چې موږ سره شوی دی دا حرکت موږ تاسې راځو د کوم حرکت چې موږ تاسې سره شوی دا راځو دا په فیب په اساس باندې څه کوو لیول کوو د فیب په اساس باندې موږ تاسې څه کوو دا لیولو په شکل باندې ترسره کوو اوس ګورئ تاسې چې دې برخې ته راشئ په دې ځای کې موږ سره دغه برخه چې ده په دې کې تاسې وګورئ موږ سره لیکل شوي دي فیب ریټریسمنټ صحیح شو د فیب ریټریسمنټ په دې فیب ریټریسمنټ باندې به تاسې کلیک واخلئ چې کله مو کلیک واخیسته د مارکیټ له لو څخه او های یعنې تاسې به په دې باندې د مارکیټ لو او های مارک کوئ ټیک شو اوس ګورئ زه به راشم دا فیب ریټریسمنټ په بیخي پرېږدم ټیک شو دا به دلته داسې رسم کوم او دا به زه بېرته ډیلیټ کړم صحیح ده دا به زه ډیلیټ کړم ښه اوس ګورئ اوس مهال چې موږ کوم چارټ ګورو په دې کې د مارکیټ کې موږ سره های نقطه دا ده یعنې لوړه نقطه دا ده صحیح شو های یا اکثره خلک وایي سوینګ های او سوینګ لو صحیح شو های نقطه زموږ ستاسې دا ده او لو زموږ ستاسې دا ده چې هر کله تاسې
یعنی چارت ته راغلی تاسې به د مارکیټ څه وکړئ د مارکیټ های او لو به معلوم کړئ چې مارکیټ های کومه نقطه ده د مارکیټ لو کومه نقطه ده یعنی سوینګ های سوینګ لو مونږ تاسې وایو چې های او لو یعنی د مارکیټ های او لو مونږ تاسې څه کوو ځان ته رسامي کوو بیا چې موږ تاسې کله راشو په فیب ریټریسمنټ باندې نو د دې ځای چې تاسې کلیک واخلئ دا وینئ دلته موږ سره فیب ریټریسمنټ راځي موږ ته صرف همدا فیب ریټریسمنټ چې کوو یوز کوو له همدې صرف استفاده کوو تاسې به راشئ اوس موږ تاسې سره د دغه لو څخه به دا موږ تاسې مارکو تر های پورې ښه را به شئ په دې ځای باندې به تاسې کلیک واخلئ چې کله مو کلیک واخیسته دا به په دغه شکل باندې پورته څه وکئ ویسئ او کوم های نقطه چې ده دې سره به تاسې په دغه شکل باندې دا برابر کړئ ټیک شو چې کله مو دا برابر کړ نو موږ تاسې سره فیب ریټریسمنټ چې دی موږ تاسې فیب ریټریسمنټ کې دوه لیولونو سره کار دی نورو لیولونو سره کار نه لرو صرف د دوه لیولونو سره موږ تاسې کار دی چې یو د دغه 50 یا 0.15 د 50 لیول نه پورته دی او بل له دې څخه ښکته دی صحیح ده موږ تاسې کار له همدې سره دی اوس به موږ تاسې راشو د دې سیټینګ تاسې څنګه ترسره کولی شئ را به شئ په همدې لیکلو به ډبل کلیک وکړئ چې کله په دې لیکلو ډبل کلیک وکړئ ګورئ دا څه ډول چې د فیب ریټریسمنټ سیټینګ ما کړی دی په همدې اساس به ځان ته جوړ کړئ ګورئ تاسې ګورئ له دې یو سکرین شاټ واخلئ یا انځور ګورئ تاسې به په همدغه شکل باندې ځان ته جوړ کړئ ګورئ دا ګورئ دلته صفر دی دې ته ټیک مار دی دا 0.2 دی ټیک مار دی دا په همدې شکل به ځان ته تاسې څه کوئ ځان ته به تاسې په همدې شکل باندې جوړ کړئ فیب ریټریسمنټ صحیح ده موږ تاسې په همدې شکل باندې فیب ریټریسمنټ یوز کوو یې استفاده کوو ټیک شو په دغه شکل به تاسې ځان ته جوړ کړئ نور کوم چینجز پکې مه راولئ ټیک شو همدغه سټایل برخې ته راشئ او په دې کې دا ټرن لاین رسم کوئ دا به ټیک مار ورته لګېدلي دا تاسې کوچنی کوئ یا غټوئ هغه ستاسې خوښه ده ټیک شو ښه دا په همدې شکل باندې تاسې څه کوئ فیب ریټریسمنټ کې ښه اوس راشو د دې په سیټینګ به تاسې په همدې شکل جوړ کړئ لکه څه ډول چې ما تاسې ته وښود ټیک شو تاسې به راشئ دغه فیب ریټریسمنټ برخې ته صحیح شو له لو څخه به های ته مار کړئ ټیک شو چې کله مو مار کړه په دې کې موږ ته فیب ریټریسمنټ دوه مهم لیولونه په لاس راکړئ ټیک شو یو د دې ځای څخه پورته یعنې 0.15 د 50 څخه پورته او بل له 50 څخه ښکته صحیح شو د 50 څخه پورته لیول ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو پریمیوم لیول پریمیوم صحیح ده زه به دې ته راشم دې ته به ولیکم پریمیوم او بعد له هغې به په پریمیوم او ډسکاونټ باندې موږ تاسې خبرې وکړو صحیح شو د 50 لیول نه پورته موږ تاسې سره پریمیوم دی او د دې نه ښکته موږ تاسې سره څه دی ډسکاونټ دی ټیک شو اوس راځو په پریمیوم او ډسکاونټ باندې به موږ تاسې ځان پوه کړو اوس به موږ تاسې راشو په پریمیوم او ډسکاونټ باندې به ځان پوه کړو صحیح ده ګورئ موږ تاسې به په مارکیټ کې عموما د مارکیټ های او لو چیک کوو های او لو به موږ تاسې فیب په اساس باندې رسامي کوو چې دغه 50 لیول څخه یعنی دې لیول څخه پورته یې 50% څخه پورته دې ته موږ تاسې وایو پریمیوم ټیک شو دې ته موږ تاسې څه وایو پریمیوم او له دې څخه ښکته کوم ساحه چې ده دې ته موږ تاسې وایو ډسکاونټ پریمیوم څه مطلب پریمیوم مطلب دا دی چې یو شی له خپل حد څخه په لوړ قیمت موږ ته څه کېږي تمامیږي یعنی پریمیوم معنا دا چې لوړ قیمت یو شی موږ تاسې په لوړ قیمت کې اخلو اوس ګورئ ګولډ موږ سره موږ تاسې د فیب ریټریسمنټ په اساس باندې دی رسم کړه د ده لو او های ټیک شو نو اوس په دې ځای کې که څوک بای پوزیشن اخلي نو دوی په پریمیوم کې بای پوزیشن اخلي صحیح شو دوی په پریمیوم کې بای پوزیشن اخلي چې دا دوی ته په ګرانه تمامیږي یعنی په لوړ قیمت باندې دوی ته څه کېږي په لوړ قیمت باندې دوی ته تمامیږي صحیح ده پریمیوم مطلب دا دی چې یو شی په لوړ قیمت کې اخیستل کله چې موږ تاسې سره په مارکیټ کې قیمت د پریمیوم د 50 لیول نه پورته دي ته موږ تاسې وایو چې مارکیټ په پریمیوم کې دی صحیح شو مارکیټ په پریمیوم کې دی یعنی په دې ځای کې که څوک بای اخیستل کوي نو په دې دوی په ګران قیمت کې څه کوي دوی په لوړ قیمت کې اخیستل کوي پریمیوم مطلب دا دی چې یو شی ته له خپل قیمت څخه یا له عادي حالت څخه په لوړ قیمت باندې اخلي صحیح ده دې ته موږ تاسې وایو پریمیوم ټیک شو په دې باندې به انشاءالله تاسې پوه شوي یاستئ ډسکاونټ موږ تاسې څه ته وایو ډسکاونټ موږ تاسې وایو تخفیف ته اوس اکثره خلک به تاسې لیدلي چې په دې شي کې ما سره تخفیف وکړه یعنی تخفیف مطلب دا ډسکاونټ ما سره وکړه چې دغه کوم شی چې زه له تا اخلم دا ما ته په ارزانه راکړه ټیک شو نو ډسکاونټ مطلب دا چې یو شی موږ تاسې ته په ارزانه میلاویږي ټیک شو
په پریمیوم کې یو شی مونږ تاسو ته په لوړ قیمت باندې چې کېږي ملاویږي یا په لوړ قیمت باندې مونږ تاسو ته راکول کېږي خو په ډسکاونټ کې یو شی مونږ تاسو ته یو سیز مونږ تاسو ته په ارزانه قیمت کې څه کېږي په ارزانه قیمت کې راکول کېږي اوس لکه مونږ تاسو ویو چې یو سیز دی په دې کې ما سره ډسکاونټ وکړه ما سره تخفیف وکړه مطلب د تخفیف نه مطلب دی چې دا شی ماته ارزان راکړه صحیح شو نو ډسکاونټ نه مطلب دا دی چې مونږ تاسو سره چې یو شی یا یو کوین یو اسټ مونږ تاسو ته څه کېږي په ارزانه قیمت سره څه کېږي ملاویږي ټیک شو اوس چې هر کله مونږ تاسو په پریمیوم کې بای پوزیشن نیسو نو مطلب دا دی چې دلته مونږ تاسو په لوړ قیمت کې څه کوو په لوړ قیمت کې مونږ تاسو ټریډ کوو یا په لوړ قیمت کې مونږ تاسو یو شی اخلو ټیک شو چې هر کله مونږ تاسو په ډسکاونټ کې کوو نو ډسکاونټ نه مطلب دا دی چې مونږ تاسو یو شی په ارزانه قیمت سره څه کوو واخیسته صحیح شو ډسکاونټ معنا ارزانه یا خپل عادي قیمت څخه مطلب لږ لوړ صحیح شو یا ارزانه ډسکاونټ مطلب ارزانه یو شی موږ تاسو په ارزانه قیمت کې اخلو په هغې کې موږ تاسو سره تخفیف کېږي پریمیوم مطلب دا چې موږ تاسو یو شی له خپل عادي قیمت څخه په لوړ قیمت باندې اخلو صحیح شو نو دې ته موږ تاسو وایو پریمیوم انشاءالله د پریمیوم او په ډسکاونټ موضوع باندې به تاسو چې پوه شوي یاستئ ښه اوس که چیرته موږ تاسو د ګولډ دغه چارت ته وګورو صحیح شو د ګولډ دغه چارت ته موږ تاسو وګورو په 15 منټ کې نو موږ سره مارکیټ کې قیمت په کوم ځای کې دی په پریمیوم کې دی که چیرته څوک وایي زه دلته بای پوزیشن نیسم او د بای دپاره ماته سیټ اپ برابر دی نو موږ تاسو بای پوزیشن په دې ځای کې نه نیسو ځکه مارکیټ موږ تاسو سره په پریمیوم کې دی یعنی مارکیټ کې بای پوزیشن موږ تاسو ته ډیر ګران تمامېږي یا په لوړ قیمت کې موږ تاسو دلته اخیستل کوو خو نو خبره دا ده چې په لوړو قیمتونو کې خلک خرڅول کوي اخیستل نه کوي ټیک شو نو چې هر کله مارکیټ په پریمیوم کې وي په دغه وخت کې به موږ تاسو خرڅول کړو اخیستل به نه کړو او شاید اکثره کسان داسې وکړي چې دلته دوی بای دپاره سیټ اپ برابر کا خو مګر قیمت موږ سره چې دی قیمت موږ تاسو سره په پریمیوم کې دی نو پریمیوم ما تاسو ته وښودل پریمیوم مطلب دا چې یو شی یو کوین یا هم یو اسټ موږ تاسو ته په ګرانه په هغې ځای کې تمامېږي صحیح ده دې ته موږ تاسو پریمیوم وایي د فیب ریټریسمنټ د 50 لیول څخه پورته ساحه چې ده دا موږ تاسو سره پریمیوم ده له دې څخه ښکته ساحه چې ده موږ تاسو لپاره چې دی ډسکاونټ دی ښه اوس ګولډ دا حرکت تر سره کړی دی ټیک شو ګولډ دا حرکت څه کړي تر سره کړی دی که چېرته موږ تاسې په دې ځای کې په دې باندې ټریډ کوو نو دا زموږ څه د پریمیوم دی موږ تاسې په لوړ قیمت کې ټریډ تر سره کوو که چېرته موږ تاسې په دغه اف یو جي یا په دې ځای باندې یا په دې اډر بلاک باندې موږ تاسې څه کوو انټر کوو نو دا زموږ تاسې لپاره چې دی ډسکاونټ دی صحیح صحیح یعنې په ډسکاونټ ایریا کې موږ تاسې څه کوو ټریډ تر سره کوو ټیک شو نو موږ تاسې سره په فیب ریټریسمنټ کې څه شی دی دا پریمیوم دی او دا ډسکاونټ دی ښه راځو په دې باندې یو څه نورې خبرې هم کوم تر څو تاسې په دقیق شکل باندې په دې باندې پوه شئ زه به دا ډیټا څه کوم دا به زه کلیر کړم او زه به راشم دا چارټ په 15 منټ ته واړم ښه اوس تاسې ګورئ ښه مونږ تاسې سره فرض کې دغه یو حرکت شو د فیب ریټریسمنټ په اساس باندې ټیک شو د فیب ریټریسمنټ په اساس باندې تاسې فرض کې چې دا زموږ لپاره یو حرکت شو اوس چې مونږ تاسې ټریډ تر سره کوو یعنی مونږ تاسې یو انټري تر سره کوو نو دغه اف یو جي او په دې اف یو جي باندې چې مونږ تاسې ټریډ تر سره کوو دا زموږ لپاره بیسټ راځي لیکن چې په دې اف یو جي باندې مونږ تاسې ټریډ تر سره کوو اوس ګورئ اکثره خلک شاید راشي 15 منټ ته دوی وایي چې په مارکیټ کې مونږ ستاسې دپاره چې د اف یو جي دا ده ګورئ مونږ تاسې فیب ریټریسمنټ باندې رسم ګورئ دوی وایي چې شاید مونږ دپاره اف یو جي دا ده مونږ په دې ځای باندې څه کوو انټري کوو او شاید اکثره ټریډران وایي چې دا ځای د مارکیټ څه شی دی دا ځای د مارکیټ یو سپورټ نقطه ده ځکه مارکیټ ډیر ځلې راغلی دی په دې ځای باندې خو دا کوم اف یو جي یا اډر بلاک چې دی نه دی مات کړی ښه نه داسې نه ده دغه لیول چې کوم دی دغه ځای چې دی مونږ تاسې سره پریمیوم دی په دې ځای کې مونږ تاسې ته دغه یا ټریډ تر سره کوو یا بل څه نو دا موږ تاسې تمامېږي ګران موږ تاسې ته تمامېږي ټیک شو نو په دې ځای باندې به موږ تاسې ټریډ نه کوو که چېرته موږ تاسې دې دپاره بای سیټ اپ ګورو نو موږ تاسې به په ډسکاونټ کې اف یو جي ګورو یا اډر بلاک یا لیکویډیټي په هغې ځای کې واخیستل شي بیا به موږ تاسې دې سره څه کوو بیا به موږ تاسې له دې سره ټریډ څه کوو ټریډ تر سره کوو یعنې صرف تاسې دومره زده کوئ چې د فیب 50 لیول نه پورته موږ تاسې سره پریمیوم دی
او د ښکته کوم لیول چې دی دا موږ سره چې دی دا زموږ سره لپاره ډسکاونټ دی. په پریمیوم کې یو شی موږ تاسو ته ګران تمامېږي، په ډسکاونټ کې موږ تاسو ته یو شی په ارزانه توګه چې کېږي په میلاویږي. ښه اوس به راشو موږ به د کرپټو چارټ یا د بي ټي سي چارټ باندې به راشو خبرې به وکړو. اوس ګورئ دا فیب ریټریسمنټ تاسې له دې طریقې هم رسمولی شئ. ټیک شو، په دې طریقه هم تاسې څه کولی شئ دا رسمولی شئ. ټیک شو، اوس دغه لیول چې کوم یو دی د سیل دپاره پوزیشن، دا بیا د سیل دپاره پوزیشن چې دی دا زموږ ستاسې دپاره دا موږ ستاسې دپاره پریمیوم ایریا ده چې موږ تاسې مطلب سیل باندې پوزیشن نیسو. خو که چېرته موږ تاسې سیل دپاره پوزیشن نیسو نو په دغه ځایونو کې زموږ ستاسې دپاره چې دی ډسکاونټ دی. ټیک شو، نو دا تاسې په دغه شکل باندې هم رسمولی شئ، هېڅ مشکل نشته دی. ټیک شو، زه به راشم په دې کې به 15 منټ زه تاسې ته وښیم. 15 منټ زه به دا څه کړم، زه به دا لرې کړم او دا ټول ډیټا به زه دې نه کلیر کړم. ټیک شو، نو د فیب ریټریسمنټ په موضوع باندې به تاسې پوه شوي یاست. زه به راشم دا به 1 هاور ته واړم تر څو ډېره ډیټا موږ سره چی شي، ډېره ډیټا موږ تاسې سره کلیر شي. دا به مکمل ډیلیټ کړم، خرابه شو 4 هاور ته. ټیک شو، خرابه شو 4 هاور ته. فرض کړئ دا چې دی د بي ټي سي دا یو حرکت دی، زه به دا لرې کړم، دا به زه چارټ به دغه کړم. د بي ټي سي دا حرکت چې دی موږ تاسې سره ټیک شو. اوس په دې ځای کې تاسې ګورئ، تاسې فرض کړئ چې دا موږ سره د مارکیټ لو نقطه شو او دا زموږ ستاسې های نقطه شو. موږ اوس راځو په فیب ریټریسمنټ باندې دا څه کوو رسمو. صحیح شو، د مارکیټ های موږ سره دا شو، نو اوس موږ تاسې سره چې شو موږ تاسې په دغه شکل باندې راغی. اوس له دې ځای نه پورته دا کومه نقطه چې ده زموږ ستاسې چې دی دا زموږ ستاسې پریمیوم لیول دی او د له 50 څخه ښکته چې دی زموږ ستاسې ډسکاونټ لیول دی. اوس موږ تاسې کولی شو چې په دغه اف یو جي باندې له بي ټي سي سره بای پوزیشن ونیسو. که چېرته موږ تاسې د بای دپاره یو سیټ اپ ګورو، ټیک شو، که چېرته موږ تاسې د بای دپاره یو سیټ اپ ګورو نو دغه زموږ ستاسې لپاره دغه اف یو جي زموږ ستاسې لپاره بیسټ ده. صحیح شو، د اف یو جي موږ تاسې لپاره ځکه بیسټ ده، غوره ده چې دغه زموږ ستاسې مارکیټ په کوم قیمت کې دی. اوس مارکیټ مطلب په ډسکاونټ کې دی، یعنې په ښه ځای کې دی مارکیټ. بي ټي سي کوین په ښه ځای کې دی، په ډسکاونټ کې دی. یعنې موږ تاسې ته اوس بي ټي سي دلته په 4 هاور چارټ کې موږ تاسې ته په ډسکاونټ کې اوس مهال قیمت په ډسکاونټ کې دی، نو موږ تاسې ته مارکیټ چې دی په دغه ځای کې په ډسکاونټ کې ښه هغه راکوي، انټري راکوي. صحیح ده، یعنې ښه انټري دلته راکوي. خو دلته به ستاسې مقصد دی چې تاسې به مکمل نور چارټونه جوړوئ، یوازې فیب ریټریسمنټ په اساس باندې به تاسې پوزیشن نه نیسئ. اوس ګورئ دلته د آی سی ټي نګاه نه که موږ تاسې وګورو دا به موږ تاسې څه فرض کړو، موږ ستاسې دپاره به دا مکمل موږ تاسې دپاره یو رینج دی. ټیک شو، دا مکمل څه شی دی، دا مکمل موږ ستاسې دپاره یو رینج دی او دا زموږ ستاسې دپاره چې کوم رینج دی، رینج ښکته طرف ته مات شوی، دلته موږ تاسې دپاره اف یو جي ته مارکیټ راغلی. خو په دې باندې بیا وروسته موږ تاسې خبرې کوو. ټیک شو، په فیب ریټریسمنټ کې تاسې صرف همدومره زده کوئ. ټیک شو، نو دا د فیب ریټریسمنټ موضوع. ښه، اوس به موږ تاسې راشو لږ یو څه نورو موضوعاتو باندې به هم خبرې وکړو او بعد هغې به موږ ستاسې لپاره دا موضوع به په همدې ځای موږ تاسې پای ته څه کړو، پای ته به یې ورسوو. ټیک شو، بیا به ای سی ټي ته انشاءالله داخل شو، په هغې کې به په مهمو موضوعاتو باندې انشاءالله خبرې وکړو. خرابه شو، اوس اکثره ملګري یا ډېر ملګري چې دي هغه له دغه مشکل سره مخ دي. صحیح شو، اوس په مارکیټ کې دوی دپاره څه کېږي، یو اف یو جي یا مارکیټ پورته حرکت وکړه. زه به د دې رنګ شنه ته واړم تر څو تاسې ته ښه ښکاره شي. ټیک شو، زه به د دې سټایل ټیک شو، دا به یو څه ډېر کړو چې تاسې ته ښکاره شي. ښه، موږ لپاره فرض کړئ دا یو کینډل شو او دا موږ ستاسې لپاره بل کینډل شو. ټیک شو، او دا زموږ ستاسې لپاره یو بل کینډل شو. ټیک شو، او دا زموږ ستاسې لپاره یو بل کینډل شو. اوس په دې ځای کې اکثره ملګرو پوښتنه کړې وه چې موږ سره څو اف یو جیانې دي. موږ سره 2 اف یو جیانې دي، دا هم موږ ستاسې لپاره اف یو جي ده. ټیک شو، دا هم زموږ ستاسې لپاره اف یو جي ده. زه به د دې رنګ بیرته هغه عادي ته واړم تر څو بیرته ښایسته ښکاره شي. ټیک شو، دا هم موږ تاسې لپاره اف یو جي ده او دا هم موږ ستاسې لپاره یو اف یو جي ده یا فیر ویلیو ګیپ دی. زه اوس په کومه اف یو جي باندې څه وکړم، په کومه اف یو جي باندې زه انټري وکړم. ګورئ چې کله تاسې سره په دغه شکل باندې څو اف یو جیانې سر په سر جوړې شوي وي نو ستاسې دپاره مهمه چې ده هغه د ډسکاونټ ایریا اف یو جي ده. کومه اف یو جي چې په ډسکاونټ کې جوړه شوي هغه اف یو جي تاسې دپاره څه ده، هغه اف یو جي تاسې دپاره مهمه ده. اوس ګورئ لکه څنګه، اوس ګورئ دغه 2 اف یو جیانې سر په سر جوړې شوي دي. موږ لو دا نقطه ده، ټیک شو، او های مو دا نقطه ده. ټیک شو،
اوس دغه اف یو جی زما دپاره چې ده دغه اف یو جی زما دپاره مهمه ده ځکه مهمه ده چې دا په ډسکاونټ ایریا کې ده دغه اف یو جی صحیح ده د اف یو جی سره زه ځکه په دې اف یو جی باندې زه ټریډ نه کوم چې دغه اف یو جی چې دی ما سره په څه کې ده ما سره په پریمیوم کې ده ټیک شو نو زما دپاره دغه اف یو جی مهمه ده ځکه دا اف یو جی چې ده ما سره په ډسکاونټ ایریا کې ده ټیک شو یعنی اکثره ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې که چیرته مونږ سره دغسې سر په سر دوه اف یو جیانې جوړې شي نو موږ ستاسو لپاره مهمه کومه اف یو جي ده ټیک شو زموږ ستاسو لپاره مهمه دا اف یو جي ده کومه اف یو جي چې موږ تاسو سره په ډسکاونټ ایریا کې وي ټیک شو نو په دې هیله چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاستئ چې اف یو جي به موږ تاسو کومه اف یو جي زموږ ستاسو لپاره مهمه نور ان شاء الله موږ تاسو بیا په آی سی ټي کې په ډیر مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوو ان شاء الله ډیر موضوعات چې دي یا ډیرې خبرې به ستاسو کلیر شي او په ډیرو موضوعاتو باندې به ان شاء الله تاسو پوه شئ ټیک شو